ودان دینا د زړه کمرې مې پتا ودان دینا یو مې ګل کړی کمیس پروت دی دا بل کمیس د یار غوی موله جوړوما دا بل کمیس د یار غوی موله جوړوم په شروع په نامه در جلال چې خاص او ډېر بخښونکی مهربانه دی د پروګرام پښتو پوینټ سره ستاسو د خوږ در ملګری عطا الرحمن ستاسو په درون خدمت کې حاضر یم خپرونه د همیش په شان د ولس ښېګړه علاقه چې کومه د عزتمندو ته ملګری کوم دا مهال زما په څنګ کې دوه اسمان ځلنده ستوري افسر افغان صاحب او راشد خان راشد دواړه ډېر ښه ملګري دي ماشاءالله د فخر ویاړ دي مونږ یې اپریشیټ کوو په دوی باندې مونږ فخر کوو په دې شاه زلمي د خاورې دپاره ډېر غټ خدمت کوي زموږ دیر ته راغلي لوړ دیر ته یو خو ورته د دیر په خاوره ارغلی وې او الله هم بار بار راوله دا ډېره مینه ناکه خاوره ده او موږ ډېر ترخګرو والې خلک یو بمونو والې خلک یو بیا هم چې داسې شاعران راځي ښکلی لیکي نو هغو باندې مونږ فخر کوو یو خو ډېر مشکور یم چې تاسو دیر ته راغلئ بیا درمان سټوډنټ هاسټل ته راغلئ ډېره مننه ستاسو ډېره زیاته مننه کوو د پښتو پوینټ هم ډېره زیاته مننه کوو څومره چې ستاسو کتونکي د مینان دي د هغو هم ډېره زیاته مننه کوو خدای به په دې خاوره د ګلونو باران راولي خدای به راکې بیا د خپلې مینې دوران راولي نو دا وطن به موږ آبادو دا به خوشحالیږي او رښتیا خبره خدا ده یو شاعر وایي چې شک وی ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے موږ به خپل د برخې کار کوو په دې وطن کې دا به آباده او تا د راشد او زموږ د ملګرتیا خبره وکړه نو خلک به وایي دوه یاران دي جانان په ما پسې ټوپکې ګرځوینه ټوپکې ګرځوینه نو دا خبره زوم کوم او دا دی هم کوي خوشحاله راته اوسئ او ستاسو ډېره زیاته مننه کوو چې زموږ او تود هرکلی وکړو موږ ته په خیر راغلی وي ډېره مننه کوو الله هم خوشحاله الله هم بار بار دیر خاورې ته راوله افسر صاحب ټایم هم ډېر نه ضایع کوم ځکه چې پروګرام شروع کېږي او زه ډېره بښنه غواړم چې زه رالم ځکه تاسو ډېره زیاته بښنه غواړم کمې تودې ټپې چې هغه راته شریکې کوي زموږ د کتونکو سره الله ګل دانه دانه بس نو داسې ده دا ټول خلک خپل د غرض یاران دي دي تودې ټپې له راځي چا موږ سره په دې یخ جمع کې څه چېرته شپه تېره نه کړه چې دا اوږدې اوږدې شپې او موږ هغه ته خپله څه خبره هم وکړو ستا موږ در سره یو پانچ ګوړې غاړه د یخني احساسات شریک کو خو ستا انتظار د سایبیریا د جیلونو نه یخ زه چې اور واخلم پېښور شم نو غزل ولیکم او د بنجاري د رنجو تورا هو د زړه کمرې مې پتا ودان دینا د زړه کمرې مې پتا ودان دینا یو مې ګل کړی کمیس پروت دی دا بل کمیس د یار غوی موله جوړوما دا بل کمیس د یار غوی موله جوړوم او دا ستا یوه نیمه خبره زه هم زولو ته دوه درې ځله کومه زه هم زولو ته دوه درې ځله کومه او دا ستا یوه نیمه خبره تورو خاورو لبې وړمه تورو خاورو لبې وړمه سعد حیدر او دریاب چې زینم رښتیا خبره ده ما کې یو انرژي راځي ما ته یو تسلي میلاویږي دا ټپرې دی ډالۍ وي چې او که به زما په دعا کېږي ای رب دې باچا کا چې سلام له دې درځما رب دې باچا کا چې سلام له دې درځما ورته دغه ټپه ډالۍ وي چې ای دنیا د سار دنیا د یار د سره زار شه دنیا د یار د سره زار شوه دنیا همیش وي ران کله وینا یاران کله کله وینا ټپرې دې ورته ډالۍ وي چې او دنیا د سات د سره زار شه دریاب همیش وي دا سات کله کله وینا
همیش وي دی په خپله خوله نه وایي دښمني نه جوړوي دا سات کله کله وینا. ډېره مننه کوو ستاسو د راتلو، ډېره مننه کوو ځوانې تکړی او کار کوه دې وطن ته، ستا دغه اواز پوره دنیا ته رسي. او ما یو شعر لیکلی و چې افغان یم که ته مې د مین سټریم میډیا وباسې فیسبوک به په کار راولم، اخبار به پرې وهم. مین سټریم میډیا زمونږ او ستاسو غږ مخې ته نه راولي، دا به ته کې، دا به زمونږ بل رور کوي، دا به زه کوم، دا سوشل میډیا به اون کوو او د پښتون وطن قصې، د دې درد، د دې جړاګانې، د دې احساسات، د دې ښکلا، د دې شعر، د دې ادب، دا به موږ دنیا ته مخې ته راولو. یو ځل بیا ستاسو د پښتو پوینټ ډېره زیاته مننه کومه، خوشحاله او بریالي راته اوسئ. ډېره مننه عزتمن شي. عزتمندو کتونکو څنګه تاسو وکړه ډېرې ښکلې ټپې مو کړې، الله دې خوشحاله ساتي دواړه او الله همدغه شان په اتفاق او په اتحاد ساته او د خاورې خدمت کوو په صحیح توګه کوئ انشاءالله ضرور. خپل قربات او رحمان ورکړئ اجازت په ډېر بخونکي رب عزوجل سپارم.